بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او پاک خدای په نامه شروع کوم چې ډیر بخښونکی او مهربانه ذات دی. ګرانو قدرمندو مینوالو د نسیم ماکو ادبي او عرفاني مکتب ته ښه راغلاست. خدای مو راوله هر کله راسئ. نن هم د مخکنی موضوع په اړه خبرې کول کیږي، یعنی د کتاب د ارزش او د مطالعه د ارزش په اړه ستاسو قدرمنو سره غواړو چې خپل نظر او خپل پوهنه شریک کړو. موږ دا خبره ستاسو ته وکړه چې کتابونه درې دي. یو تصویري کتاب دی، جهاني کتاب دی، او دوم تحریری او مروج او د مرسم کتاب دی، دریم روحاني کتاب دی. لیکن ځینې انسانان ستا په دنیا کې تنها تصویري کتاب سره کار لري، تصویري کتاب سره توجه کوي، هغه مطالعه کوي، هغه څېړنه کوي. بعض انسانان ستا چې هغه د تحریری او د مروج کتابو سره کار لري، دوی مطالعه کوي، هغه بل سره کار نه لري. داسې انسانان هم په دنیا کې چې د روحاني کتاب سره کار وي، سر وکلای وي، مطالعه او څېړنه په روحاني کتاب کې وي، د خپل ځان کې مطالعه کوي او په خپل ځان کې غرق وڅار کوي. خو په هر حال بهترین او کاملترین انسان هغه دی چې د ادرو سره مطالعه ولري. یعنی شاعران په دنیا کې هغه کسان دي، هغه انسانان دي چې هم د روحاني کتاب مطالعه لري، هم د تحریری او د مروج کتاب مطالعه لري، هم د تصویري او د جهاني کتاب مطالعه لري. ځکه د دوی د خبرو څخه او د دوی د شعرو څخه موږ ته معلومیږي او دا زیری راکوي چې د دوی په خبرو او په شعرو کې د هر درو سره مثالونه موجود دي. یعنی هم د تصویري کتاب په اړه خبرې د دوی د خبرو څخه معلومیږي، دوی په شعر کې موجود دي، هم د تحریری او هم د روحاني کتاب. نو ولهذا نو دا کسان ارزشمند خلک دي چې درست کتابونه ګوري. دا فکرونه ولر دي او ساته د فکر د مطالعه ولر دي نسبت تر نور خلکو. او هغه کسان چې تنها تحریری کتابونه مطالعه کوي، لکه مقصد خصوصا ملایان چې پاک فکر او ذکر ټول توجه و تحریری او د مروج او مرسم کتابو کې دی، نه د روحاني کتاب سره کار لري، نه هم د تصویري جهاني کتاب سره کار لري. دا کار په ضرر دی، دا کار ترقی او پیشرفت نه راولي، بلکې په کار ده چې د هر درو سره مطالعه وسی. لکه څنګه چې شاعر د هر درو سره مطالعه کوي. شاعر وغه شاته ویل کیږي چې هغه به سړی اول دور عارف په ګرځول کیږي، بیا به عاشق ګرځول کیږي، عاشق به شاعر ګرځول کیږي. یو سړی بل عشق او بل معرفت شاعر نس کېدلی. واقعي شاعر دغه دی چې هغه به عارف بالله ګرځي، عارف په ګرځي په ټولو شانو باندې، بیا په ډیرو شانو باندې، او بیا به عاشق ګرځي، د عاشق څخه بیا شعر پیدا کیږي. څوک چې عاشق نه شاعر نس کېدلی. نو شاعر د ټولو سره کار لري، دا مقام دی، دا مرتبه ده. واقعا شاعر شعر و شاعري غټ مقام دی، هغه کم شي نه دی. ولهذا هغه متن چې چا ویلی دی، وایي دغه چا څخه وبېرېږه چې یو کتاب زر واره وایي. یعنی ملایان هغه خلک چې یو کتاب زر واره وایي، د دې اوس بیره په کار ده. وایي دغه چا څخه مه بېرېږه چې زر کتابونه وایي او مطالعه کوي. یعنی دا انسانان پراختره دي، وسیعتره دي، د هر چا کتابونه ګوري، د هر دین مذهب کتابونه ګوري، د دې څخه بیره په کار نه ده. نه، حقیقت دا شی دی چې داسې کتابونه شته چې یو کتاب هم دی خو چې زر واره ووایي زر خوندونه لري. هر کلام د عاشقانو خاصیت لري عجیب، هر څومره چې تکرار سي ځینې پیدا نه وي نصیب. کلام چې خام خاصیت نه وي، د نسیم کلام په خامو کې غریب. یعنی د عاشقانو کلام، د عارفانو کلام او د خدای جل جلاله کلام هر څومره چې تکراریږي، ولو که یو کتاب نه په زرها و زرا واره سړی ووایي، نم سړی ستړی کیږي، نم سړی خسته کیږي، بلکې و انسان ته په هر وار نوې فایده او نوې ګټه ورکوي. نو د داسې کتابونو ویل، ولو که یو کتاب هم هر څومره چې وویل شي خوند لري. په پښتو کې د حضرت رحمان بابا کتاب خو زه خپله چې هر څومره ووایم بیا چې وګورم بیا تازه وي ماته. یعنی چې ټول هغه مضمون یې تازه وي، هغه خوند یې تازه وي، لذت یې تازه وي، ستړتیا نه څه پکښې کي. قرآن عظیم الشان هم دا کتاب دی. نو دغه خبره کلي نه ده چې یو هغه چا څخه وبېري چې یو کتاب زر واره وایي، یا دغه چا څخه مه بېرېږي چې زر کتابونه وایي. نو کتاب ته کتل کیږي. کتاب که ارزشمند کتابي، نورانی، عرفاني، آسماني کتابي،
واقعا چې هر څومره وویل کېږي دا یو کتاب هغومره فایدې لري هغومره خوندون لري او کتاب چې خام وي او هغه کتاب بیا الهامي او روحاني نه وي وحي نه وي هغه کتاب بیا خاصیت نه لري یو وار هم سړی ستړی کوي که زر کتابونه یې هم سړی ستړی کوي خو تنها تعدد او هغه تنوع د ځانه یو خاصیت سبق شي بیا هغه بې قیمته نه دی خو تنها خام کتابونه یو وار بس کفایت لري خو په هر حال دا سوال جواب د دې مسلې سره وشي تاسو بیان کوي او بل کتاب بسړی داسې نه کوي چې هغه حجاب ځان ته وګرځي معنی ځان ته وګرځي د ترقي او د پیشرفت په لارې کې خلل وګرځي بلکې انسان ځان جدا وبولي کتاب ځان جدا وبولي لکه په دې شعر چې ما دا بیان کړی سیاد خو ایښي دي دامونه په کثرت و صوفي ته دام خپل پیر او طریقت دام د ملا د خپل کتاب او شریعت خو یې رسوي د هر چا نه خپل حقیقت نه خپل حقیقت به نه یرو چې هغه هلای نفخه ده په انسان چې د خدای خدایي ده خو هغه ته به ډیره توجه کوو حقیقت او معرفت سره به ډیر کار وي خدا شریعت کوي که کتاب وي که طریقت وي که فر وي دا ټول اسباب دي اسباب په خپل ځای کې په خپل حد کې مقدس دي خپل په حد کې کارایی لري او کاربر لري او استفاده نه کیږي او تر دې چې بیا ورتیر سي بیا نو بل کار نسته بدی وکي رحمان بابا ډیر شو ویلي وای مدام باندې په سبب چې به خبر له مسببه bale موږ باید کار د مسبب سره د خدای سره وي دا ټول لار دی خدای ته دا ټول اسباب دي اسباب پر دوه قسم دي ظاهري باطني ظاهري او باطني اسباب دا دواړه سبب حقيقي پر خدای لري چې مسبب دی ترڅو چې مسبب او سبب حقيقي هغه اجازه ونه کی هیڅ سبب که ظاهري که باطني هیڅ اثر او عمل نس کولای داسې ماتل ولاړ دي خو د اسباب اوس به کار اخیستل تر څو چې مسبب ته رسو مثلا په قرآن کې د آیت ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم قرآن عظیم الشان یو کتاب چې راهنمایي کوي انسان وایي محکمه طریقې ته مستقیم طریقې ته او ښه لارې ته خو دا معنی نه چې قرآن هادي دی دته د هدایت نسبت و سبب ته سوی مجاز دی هادي خدای دی انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء پیغمبر د خدای هم هادي نه دی هغه سبب د هدایت دی لارې شول کوي راهنمایي کوي تر څو چې خدای راضي نشي سبب حقيقي راضي نشي مسبب راضي نشي هي سبب د اسباب او اثر او عمل نشي کولای ولهذا موږ باید داسې فکرونه جوړ کړو داسې خپل خلک پوکو اسباب ټول مقدس دي په دې شرط چې انسان و طرف ته د مسبب د سبب حقيقي و طرف انسان بوزي کچیر انسان راګیر کی یا معنی سي د اسباب یا بوت ګرځي نو د کتاب څخه بوت جوړول یا مثلا معنی ګرځول د پیشرفت ترقی په لار کې د خپل نادرسته کار دی اسباب نه لیدل خو نادانی د چې سره اسباب نه مني اما په اسباب جو پاتې کېدل یا گمراهی ده بلکې شرک دی قرآن عظیم شان کتاب دی موږ قرآن پرست نه یو عمل په قرآن کو د قرآن ارانمایي باندې عمل کو قرآن یو داسې کتاب دی چې موږ ته لار شي نه چې قرآن بوت وګرځو دین هم دغه شي شریعت هم دغه شي دا نور کتابونه هم دغه شي د دې وسه استفاده کول پکار دي په دغه لار کې چې وان نه لربک منتها په دې د خدای په لار کې چې خدای ته رسیدو په لار کې دا ډول پکار دي او بل کتابونه چې مخکې ما تاسو ته وویل چې هغه د مطالعه کتابونه چې بعضی خلک وایي مطالعه ضایع کول د وخت بعضی وایي نه دي خو په هغه باره کې دا خبره هم کولم پکار دي انسان چې معرفت او حقیقت ورسیږي نو هغه د مروج او دغه مرسم او تحریری کتابو څخه بنیازه کیږي بے پروا کیږي نو دا کتابونه نه ګوري ځکه چې د کتاب روحاني ته رسیدلې معرفت او حقیقت ته رسیدلې هر څه پر سره په ځان کې ویني په هر څه باندې پوهیږي ابو سعید ابو الخير دغه انسانانو څخه چې واقعیت معرفت ورته کتابونه ټوله واخستل ځکه وکندل خبره جوړه کړه تر خاور لاندې ډیر د خلک په تاریخ استا تر مخم د خلک په دنیا کې و سمستا به کتاب کمال تمام ته رسیدلی دي دې باره کې ډیر متن ما ویل غدا دی دانایان علم په زړوک شي ذخیره کړي دانایان علم په زړوک شي ذخیره کړي نادانان کتابونه په وجروک شي ذخیره کړي تر دې پورته بل نادانی پر جهان نسته دانایان دي خپل کتابونه په هدیره کړي کوم موږ پیغمبر د خدای وګورو د صحابه وګورو هغه دا کتابونه نه درول نه کورو کتابونه درول نه په وجرو کې درول د هغه علم په سینو کې ذخیره کېدای سنه په سنه علم زکوي به تر علم هم دغه دی چې نو کتاب د ضرورت ستا
نو قلم ته ضرورت سته، نو معلم ته نه د ودې اسباب او شان ته ضرورت سته. هغه سینه په سینه علم زکول. نو دا کار د هر چا لپاره نه دی، بلکې دا هغه انسانان دي چې معرفت او حقیقت ته ورسیږي. لکه پیغمبر د خدای خپل صحابه او هغه کمال معرفت او حقیقت ورسوله، هغه د کتاب سره کار نه وو، به کتاب هغه ملایان وو، به کتاب او دانشمندان وو، به کتاب او پوهان وو. البته نه ګرځه محکم درجه او متفاوت وو. نو زموږ د پاره هم دا په کار نه دی چې فقط کتابونه ذخیره کو په کورو کې ورته کښینو. هغه د یهودو ملایان په شان خدای جل فرمایي مثل الذین هم التوراة لم يحملوها ثم داسې حیات چې هغه لکه مثل الحمار يحمل اسفارا، پر خره باندې شرطونه کتابونه سره بار کې اخر په کتابونه نه علم کیږي، یا پر خره باندې سره زر باندې چې هغه په سره زر باندې شایسته او پونه ګرځي. نو په هر حال خبره دا ده چې باید فکرونه آزاد کو، ذهنونه آزاد کو، محدودیت په کار نه دی. هغه انسانان ترقی او پیشرفت کولای شي چې د آزاد فکرو خوندان دي. صوفي خو ابن الوقت دی، مولا د لفظ اسیر سخت دی، د ادوارو آزاد و آزاد باد و شاده تخت دی. آزاد فکر انسانان، آزاد اندیش انسانان، هغه واقعا کمال تم رسیدلی شي، پیشرفت هم کولای شي، ترقی کولای شي. یعنی مقصد مې دا دی چې په هیڅ شي خپل ذهن نه محدودوو، تر څو چې د معرفت او حقیقت نه رسیدلی او کښینو به هم نه. څو د حق مندلی نه وي قناعت مکړه، د حق د پاره د جهان وړه لطفت کړه، که شریعت که طریقت دواړه سبب کړه. څو د توان خو طلب د حقیقت کړه، حقیقت طلب به کیږو، حقیقت جوړ به کیږو، تر څو چې خپل مقصد ته رسو. چې حقیقت او معرفت نه رسیدلی او مقصد ته نه رسیدلی، کار او پای ته نه رسیدلی، د شریعت په کتابو باندې، د مذهب په کتابو باندې، د مرنوس کتابو په ویلو باندې سړی او مقصد ته نه رسیدلی. تر څو چې سړی او حقیقت او معرفت نه رسیدلی، دا سړی او مقصد ته نه رسیدلی، نو قناعت په تنها په شریعت او په مذهب او په دین کول په کار نه دی، ځکه چې لار تر اوسه پرته ده. خو بالا ستاسو وخت هم نه نیسم، ګرانو قدرمندو، ښه شپه ولرئ. پر لوی خدای مو سپارمه، ودانه اوسئ.